السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر ما دوستانو. یو ضروري خبر هغه دا ده چې د جهانګیر خان د وفات په باره کې په سوشل میډیا باندې ډیر زیات دا خبره گردش کوي چې جهانګیر خان دې ټیم کې چې دین په دنیا کې نه دی وفات شو او هارت اٹیک شوی، د هغې وجه سره چې دین هغه وفات شوی. نو دا خبره چې دی نو زه به تاسو ته په ویډیو کې مکمل حقیقت ښکاره کوم، خو شرط دا دی دا ویډیو تاسو پوره واچوئ، هغې نه پس بیا تاسو کمنټس کې ما خپل جواب هم راکړئ. نو دوستانو خبره داسې ده چې څنګه ما تاسو ته مخکې دا خبره کړې وه چې جهانګیر خان چې دی نو په هغه باندې هارت اټیک شوی و، فلم شوټینګ کې مصروف و. نو اچانک چې دی نو هارت اټیک وشو، نو اول یو هسپتال ته بوتلو، هلته کې چې ډاکټران چې کوم ناست و هغه بس چې دی نو کانه مانه وکړه او صحیح چیک اپ یې نه وکړو، بس ته یې ورته ولګول چې طبیعت یې خراب شوی دی، بس ته چې دی نو ستړی شوی نو بس دې وجه سره ستا طبیعت خراب شو. بیا هغې نه پس نور مزید طبیعت یې خراب شو. نو بیا چې کوم ملګري دوستان ورسره وو د شوټینګ دوران کې چې کوم ورسره تللي وو هسپتال ته، نو هغې رحمان هسپتال ته بوتلو، هلته کې ډاکټرانو چې دی نو مکمل چیک اپ یې وکړو، ای سی جي والا وکړه، نور چې دی نو څه ډاکټرانو ته ضروري وو نو هغې چې دی نو هغه ټسټونه یې والا وکړو. نو په هغې کې د جهانګیر خان ته هارت اټیک شوی او بل چې دی نو بیا ډاکټرانو سټنټ ورته واچولو، سټنټ یې ورته واچولو، یو څو ورځې هسپتال کې و، 2-3 ورځې. نو د جهانګیر خان فیملي راله، هغې بیا ځان سره لاهور ته بوتلو، چې لاهور ته یې بوتلو نو هلته کې خپل کور کې نو ځینې داسې کسان هم دي چې دی نو هغې بیا دا خبره وکړه ولې چې جهانګیر خان څه ټایم پېښور هسپتال کې نو هغه خپل موبایل سویچ آف کړو، نو رابطه به ورسره نه کېده. نو خلکو دا خبره وکړه چې جهانګیر خان چې دی نو وفات شوی دی او په دنیا نشته. دا خبره په سوشل میډیا باندې ډېر زیات گردش کوله. نو زه هغه دوستانو ته دا ویل غواړم داسې بې بنیاد د دروغ خبرې پروپاګنډې نه دي جوړول پکار. یو انسان چې دی نو ژوندی دی، نو تاسو د دروغو خپل ځان مخکې کولو دپاره داسې خبرې نه دي کول. او بیا طارق جمال هم ورسره و، هغه هم دا خبره وکړه چې موږ شوټینګ دوران کې مصروف وو، نو اچانک د ده طبیعت خراب شو. نو نور هم چې دی نو هدایتکار چې کومه د سټوډیو چې کومه هدایتکاره وه، اونر وه، هغه هم ورسره وه، سیده. نو دا ټول کسان ورسره وو. نو هغې دا خبره وکړه دا چې دی نو بلکل دروغ دي. نو زما چې کوم ملګری دی هغه هم جهانګیر خان سره و، نو بیا ما په خپله جهانګیر خان سره رابطه وکړه، ما ترې نه تپوس وکړو. نو جهانګیر خان ما ته ویل چې زما طبیعت اوس قدر بهتر دی، نو انشاءالله 2-3 ورځو کې به زه به چې دی نو پېښور ته به راځم. نو دا خبره وکړه، وایي ډېر افسوس دی چې دا ځینې کسان داسې هم وي د دروغو خبرې جوړوي، بې بنیاد خبرې جوړوي، نو دا خبره خوند نه کوي. نو دوستانو دا نوی اپډیټ و، دا معلومات و چې کوم ما سره د جهانګیر خان خبرې شوې نو ما هم تاسو ته ښکاره کړم. نو ما له خپل دوستانو سره دا خبره شیر کړم چې ویډیو کې ما نه څه غلطي شوي یا زما خبرې په چا باندې بدې لګېدلې وي نو زه بښنه غواړم. نو دوستانو د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. انشاءالله ډېر ژر یوې نوې ویډیو کې به تاسو سره ملاقات کېږي. تر هغې پورې زه تاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان، والسلام.